د چارو یو شمېر کارپوهان عوام افغانان د وسلوالو طالبانو له لوري درې ورځني مشروط اوربند ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د خلکو د سخت قتل عام څخه وروسته د وژنو لنډه دمه ولس غولونه ده. د اوربند په تړاو د افغان حکومت د لسګونه ځلو بیا غوښتنو وروسته وسلوالو طالبانو تېره شپه د یوې اعلامیې په صادرولو مشروط اوربند اعلان کړ. په اعلامیه کې طالب وسلوالو ته سپارښتنه شوې چې د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو ته د نه ورځي او دولتي افرادو ته د هم اجازه نه ورکوي چې د دوی سیمو ته ورشي. د ملي پخلاینې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي چې د روانې جګړې د حل یوازینۍ لار موقت نه بلکې دایمي اوربند دی. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي د ولس دردونه یوازې دایمي اوربند دوا کولی شي او له دې څخه پرته اقدامات بې معنا دي. دوی زیاتوي طالب وسلوالو د روژې مبارکې میاشتې پر مهال په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو جګړو پر مهال سلګونه عام افغانان شهیدان کړل چې دا مشروط اوربند د دوی د کورنیو د غړو درد نشي دوا کېدلی. دا یوازې دوی سیاسي نړیوال دپاره خپل سیاست مشروعیت اختیاري چې نړیوال ته وښیي چې موږ هم د افغانانو وژنه نه غواړو، افغانان نه وژنو او موږ وینه تویول نه غواړو، وینه تویول نه کوو. حالانکه دوی دنده او وجیبه هم دا ده چې دوی مخکې په ټوله روژه کې حق روژه زموږ دپاره په روژه کې اوربند پکار و، وینه تویه کړله او د روژې نه وروسته هم دوی بیا وینه تویوي. راځئ یو تصمیم ونیسئ دغه اوربند اوږده کړئ او که چیرې نشي اوږده کولی نو ښه یو طرفه کړئ. دا څه مفهوم لري؟ روژه کې یو بل سره وزنو، بیا روژې نه وروسته اختر کې ته وقفه ورکوو، روژې نه اختر نه وروسته بیا وزنو. نه، یا همداسې مسلسل یو بل سره مړه کړئ، ووزنئ، جنګ ته دوام ورکوئ، او یا هم که واقعا استقلالیت وجود لري او په دواړه طرف مستقل خلک دي، دوی د قاطع تصمیم ونیسي چې دغه اوربند په دایمي اوربند تبدیل کړي او هغې نه وروسته کښېني په مذاکراتو باندې. عام افغانان هم موقت اوربند هسې ډرامه ګڼي او وایي د دایمي اوربند تر ټینګښت پورې طالبانو باندې باور باید ونشي. مردم افغانستان خواهان از این هستند که آتش باش سرتاسری و دائمی در افغانستان شود. خوشبین و ریاضی هستم که 3 روز است تمدید شود برای طویل مدت، برای دائم، تا اینکه مردم تقاضای صلح دارند. آتش بس کل افغان‌ها خوش دارن که همیشه باشن، تا صلح باشه در افغانستان، بتونیم که در زیر یک بیرق صلح آرامی زندگی کنیم. اتونه که برای یک روز، 2 روز، 3 روز، اتونه برای همیشه. په ټولنیزو رسنیو کې هم سیاستوالو، دینی عالمانو، ټولنیزو او مدني فعالانو لیکلي د طالب جنګیالیو 3 ورځنی اوربند که شرعي ستونزه ونه لري دایمي اوربند هم نه لري. دوی لیکلي د وژنو لپاره دمه جنګیالیو ته د روحیې ورکولو په معنا ده او دا ډول اوربند د ولس له لوري د تل لپاره رد کیږي.